بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانو مشفاق ته د سیفټي یو نوې ویډیو سره حاضر یم. دا ویډیو به تاسو له د نبوش په تیاری اس پی او سی اس پی په تیاری کې مدد درکوي. دې نه علاوه کوم چې سیفټي پروفیشنل دي یا کوم خلک چې کارونه کوي په هر یو پروفیشن کې چې نو بلکې کورونو کې چې کوم عام د فیملی کسان یو هغوی له هم د مختلفو بیماریانو نه د خوږ نه او ان سیویر کیسز د مرګ وغیره نه په بچ کېدو کې مدد ورکولی شي. داسې حادثې چې کوم کې د مرګ جوړ یا د بیمارېدو خطرې نه بچ کېدو کې چې کوم دی مقصد ورکولی شي مدد ورکولی شي. زموږ د نننۍ ویډیو پر بلډ بارن ډیزیزز یا په پیتوجنز باندې ده. پیتوجنز ان شارټ هغه وایرسز یا بیکټیریا ته وایي د کوم په وجه باندې چې بیماریانې پیلاویږي او دا بیماري چې کوم دی د یو نه بل کس ته لګي. زه به پروفیشنل میډیکل پریکټیشنر نه یم، زما میډیسن فیلډ سره تعلق نشته او سیفټي پروفیشنل ته چې کوم دی بیسکس پکار ده چې پته او مطلب لکه دا چې مطلب لکه یو سړی وایي چې یاره زه خپل ځان او خپل ورک فورس خپله فیملی د یو خاص هیزرډ نه بچ کړم نو پکار چې دی څه بیسک آیډیا هر چاته وي. نو که په دې ویډیو کې ما نه څه ټکنیکل غلطي کېږي نو د هغې دپاره زه مخکې نه بخښنه غواړم او امید لرم چې تاسو پکې کریکشن کوئ. ټولو نه اول خو بلډ بارن پیتوجنز څه ته وایي؟ دا داسې مایکرو ارګانیزمز دي لکه بیکټیریا وایرسز دي چې دا د انسان په وینه کې وي او دوی چې کوم دی مختلفې بیماریانې خورولی شي. دې نه علاوه نور باډیلی فلویډز چې کوم دي نو په هغې کې هم دا کیدی شي. مثلا په لاړو کې یا پوزې نه شي موږ څه ته کڼ وایو هغه روزي پی کې کیدی شي. دې نه علاوه په بلغم وغیره کې کیدی شي. د انسان د بدن نه چې هر څه فلوډ روزي یا بعض ټایم ایون دا چې کرونا په ټایم کې تاسو لیدلي چې دا ساه په هوا کې هم کیدی شي. د ټولو نه کامن بلډ بورن ډیزیز چې کوم دي بیا سپیشل چې پاکستان کې هم ډېر زیات عام دي نو هغې کې هیپاټایټس بي دی زیړی چې څه ته وایي یا چې کوم دی هیپاټایټس سی او هغې ته چې کوم دی تور زیړی وایي. دا چې کوم دی لیور یا په جګر باندې کوم دی اثر انداز کیدی شي او د دې ډېر زیات لانګ ټرم اثر یو دا چې کوم دی د یو کس نه بل ته پیلاویدی شي. دې نه علاوه ایچ آی وي یا ایډز چې کوم دی نو دا هم د یو وایرس نه کیدی لګي او دا هم د یو انسان نه بل ته لګیدی شي. دې نه علاوه نور چې کوم بیماریانې دي هغې ته دا نومونه میډیکل ټرمز دي زه میډیسن والا نه یم نو ځکه کیدی شي دې کې څه غلطي سایفیلس ملیریا یا ټي بي وغیره یا ایبولا نو داسې مختلف قسمه بیماریانې چې د یو انسان نه بل ته لګېدی شي او کرونا خو موسټ ریسنټلی تېره شوې ده نو هغه تقریبا دنیا کې هر چاته پته دا بلډ بورن ډیزیز یا پیتوجنز چې کوم دی مختلفو طریقو نه یو نه بل ته لګي او مطلب لکه هر انسان دې نه په خطره کې کیدی شي او بعضې پروفیشنز یا کارونه داسې وي چې هغې کې د دې مرض د لګېدو خطره ډېره زیاته وي. هیلث کیر ورکرز کم خلک چې په هسپتال کې کار کوي یا په لیبارټریانو کې کار کوي نو هغوی ته د دې بیماریانو یو نه بل ته لګېدو خطره ډېره زیاته وي ځکه چې کومې انجکشنې ستنې وغیره موږ یوز کوو یا مطلب لکه چې تکې څوک زخمي شوي بیمار او د هغه نه وینه وغیره راوځي نو چې کوم هم ډاکټرانې دي یا نرسز دي یا ډینټسټ دي یا لکه ایمرجنسي ریسپانډرز دي چې کوم فرسټ ایډرز وغیره یا چې کوم دی لکه څوک په اپریشن تیټر وغیره کې کار کوي نو هغوی ته دې مرضونو لګېدو خطره ډېره زیاته وي. فرسټ ریسپانډرز چې کوم الله څه ایمرجنسي وشي اور ولګي یا زلزله یا څه بل څه ایمرجنسي راشي او کوم خلک چې ټول لومړني هلته رسي نو هغې ته دې مرض لګېدو ډېره زیاته خطره وي. فرسټ ریسپانډرز کې اکثر زموږ پولیس والا راځي، فایر فایټرز راځي، فرسټ ایډرز وغیره راځي. دې نه علاوه لیبارټري سټاف چې کوم دی کوم خلک چې په لیبارټریانو کې کار کوي هغې سره مختلف قسمه سیمپل یې راځي د ټیسټونو وغیره دپاره نو هغې ته هم مطلب لکه دا لګېدی شي. اوس یو نوی څیز راغلی ټیټوز یا اکثر د پوز او غوږونه چې سوري کوي یا کوم ټیټوز جوړوي اکثر په بار ملکونو کې په بدن باندې ګلکاریانې غوندې کې کوي نو هغوی داسې د ستنو په رنګ ټولز یوز کوي نو هغې نه هم چې کوم دی که هغه سټریلایزیشن دی نه شوی پراپر صفا شوی نه نو هغه بیماریانې هغې ته هم دی په وجه باندې یو نه بل ته هم لګېدی شي ته هم لګېدی شي. چې کوم خلک په ویسټ منیجمنټ یا سینیټیشن وغیره کې کار کوي چې کوم د بلدیې د میونسپلټي کوم ګند راغونډوي چې کوم ډسټبین وغیره را خالي کوي دا خلک یا مطلب کوم چې څوک په سینیټري لاینز کې کار کوي چې کوم اوبه ګنده اوبه وځي نو په دې کې هم ډېر زیات چې کوم دی وایرسز کیدی شي. دا تاسو پته چې پولیو چې کوم بیا خاص وایرس دی نو د دې سیمپلینګ هم چې کوم دی د اوبو وغیره نه کیږي.
بل کریکشنل فیسیلیټیز څه ته چې مونږه جیلونه وایو نو په جیلونو کې هم د دې مرضونو د خورېدو خطر ډېره زیاته وي ځکه چې هلته وایلنس کیدی شي زخمیان کیدی شي په مختلف وجه باندې یا د نشهاور څیزونو استعمال کیږي بعضې نشې په انجکشنو کیږي نو د وجې نه دا بیماریان یو نه بل ته لګېدی شي اوس به راشو دې سپریډ چې دا سپریډ کیږي څنګه یو خو ډایرکټ بلډ ټو بلډ کنټیکټ دي لکه مطلب لکه د یو بیمار سړي وینه راوالي او صحیح سړي ته ولګوي چړاو شي نو هغې کې چې کوم دی مختلف بیماریان یو نه بل ته خورېدی شي دې نه علاوه شارپ انجریز یا چې کوم د انجکشنې وغیره دي چې مطلب لکه څوک بیمار سړی د هغه استعمال شوی انجکشن صحتمند سړي ته ولګي کې ټرانسفر کیدی شي یا دې نه علاوه سرجیکل چې کوم مطلب لکه بلیډز وغیره یا مختلف څیزونه په اپریشن تیټر کې استعمالېږي یا سړی زخمی شي بیمار او د هغه وینه روغ سړي ته ولګي نو دې نه بیماریان یې خورېدی شي میوکس امبرین ایکسپوژر هم یو لاره کیدی شي مطلب دا دی چې کوم آی ماوث یا نوز دی لکه کرونا کې به تاسو دا لیدلي وي چې یاره خلکو وایي چې یاره د انګو نه دا څیز خورېدی شي اوس به دې نه بچ کېږو څنګه بچ کېدو ته به راشو پکار ده چې کم خلک هم زیات په خطره کې په دې ولنریبل ګروپس باندې موږ یو ویډیو جوړه کړې چې کوم خلکو ته زیاته خطره وي نو دا کم پروفیشنز چې موږ وایو چې زیاته خطره نه ټول نه اول خو پکار دا پی پی یوز کړي چې کوم هم ډاکټران دي یا فرسټ ایډرز دي یا نرسز دي نو هغوی مطلب هغوی پراپر ګلوز وي دستانې وي هغوی فیس شیلډ وي د خپلې ګاونز وي کپړې وي چشمې وي ګاګلز د مطلب چې کوم های ایکسپوژر پروفیشنز دي نو هغوی له دا پی پیز یوز کول پکار دي دې نه علاوه د شارپ چې کوم مطلب نیډلې دي یا ټولز وغیره دي د هغې د هینډلینګ خپل پروسیجر پکار دی هغه چې د ډسپوزل هم خپل پروسیجر پکار دی چې هغه به مطلب لکه یو ځل استعمال شي یا بل ریکیسینګ دی سینیټایزیشن پروسیجرز پکار دي کیمیکل سینیټایزینګ یې کیږي په هیټ او په پریشر باندې چې کوم دی سینیټایزینګ کیږي نو د دې هینډلینګ طریقه پکار ده دې نه علاوه بعضې بیماریان داسې کرونا کې به تاسو لیدلي دي ویکسینز میلاویږي د هیپاټایټس بي د هیپاټایټس سی وغیره د سی راته پته نشته خو د بي چې کوم دی مطلب ویکسینز میلاویږي نو دا ویکسین چې ولګي نو چې کوم خلکو ته خطره یې هغه محفوظ کیدی شي بل ټریننګ چې کوم دی ډېر زیات ضروري دی دې نه مخکې موږ یو ویډیو په ټریننګ باندې هم که نو پکار ده چې کم کسان چې دا ټرینډ شوي او ریفریشر کورسونه چې کوم دی د هغې کېږي چې مطلب لکه بار بار چې کوم دی لکه هغوی ته خپل ریوایز کېږي دې ټریننګ چې یاره هغوی خپل ځان څنګه محفوظ ساتلی شي که څه ایکسپوژر اکسیډنټ وشي لکه خدای مکړه لکه یو تاسو ته پته ولګي چې یاره یو انفیکټډ نیډل چې کوم دی بل سړي استعمال کړی ده نو امیډیټ فرسټ ایډ ورکول پکار دي ایکسپوزډ ایریا ته یا مطلب لکه که باډي فلویډ یا مطلب لکه بلډ ته څوک ایکسپوز شوي نو هغه مخ سره صفا کول پکار دي او د خپل پراپر طریقې د میډیسن خلکو ته معلومي چې یاره مطلب یو ډس انفیکشن څنګه کیږي ریپورټینګ چې کوم انسیډنټ ریپورټینګ پکار دی هیلث اتھارټیز ته مطلب لکه ستاسو چې کوم سینیرز دي ته ریپورټ کول پکار دي چې یاره زه بلډ بورن پیتوجن ته دغه شوم د ایکسپوز شوم او دې نه پس د بیا فالو اپ ټیسټونه وغیره او ټریټمنټس هم کیدی شي مطلب لکه چې ټیسټ وشي او مطلب لکه څه ټریټمنټ چې هغه وشي د اویرنس کلچر ډېر زیات ضروري دی پکار دا ده چې دا ټول څیزونه چې کوم دی دې باره کې مونږ اویرنس پیدا کړو حکومتي سطح باندې لوکل سطح باندې ارګنایزیشنل لیول باندې پرسنل لیول باندې د دې ویډیو ډسکرپشن کې موږ سره هیشټیګز ټولې موږ غواړو چې پښتو کې ژبه کې چې کوم ټیکنیکل خلک موجود دي دې باره کې خبرو وکړي دا چې کوم دی خپل انډکشن ټریننګ او ټول واسټاک په ریجیم کې دا سیز انکلوډ کول پکار دي موږ له داسې لیډرشپ لابیز پریشر ګروپس او یونینز جوړول پکار دي چې هغه زموږ په ګورننس سیستم کې او په لیګل سیستم کې دا سیزونه راولي دې باره کې ساينس هم په سایټ باندې لګېدی شي ډېر مختلف یوزفل ویب سایټس دي لکه CDC د امریکې ویب سایټ دی باندې کې ډېر زیات معلومات دي د اوشا ویب سایټ دی ورلد هیلث ارګنایزیشن والا ویب سایټ دی مایو کلینیک والا ویب سایټ دی دې نه علاوه نایوش یو ویب سایټ دی نه کې دې باره کې ډېر زیات معلومات تاسو دې نه اخیستی شئ د سیفټي باره کې نور ویډیوز که کتل غواړئ دې چینل باندې به تاسو ته میلاو شي دا ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ که څه کریکشن پکې کول غواړي یا صحیح نو کمنټس پې وکړئ الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی د لوی الله په امان السلام علیکم